دا نظم د هغو ځوانانو د ډلې سیاشکان دي، زړونه یې تنګېږي، دوه درې یاران یې خوښېږي، ماښام سیند غاړه یې خوښېږي او تر ډېره په ښار کې نه پاتې کېږي که کلیوالو ساحو ته چې دی ډېره لګېږي. ویسې داسې ښه غوندې ماښام خو را تیار که، داسې ښه غوندې ماښام خو را تیار که، انډیواله داسې کار دی او ماښام به فرش کالینه کور نه واخلي او توشک څو بالښتونه او میده میده به لاړ شي. یو توشک څو بالښتونه او میده میده به لاړ شي، د سیند غاړه به پیدا کړې داسې لرې له دنیا نه MP3 به در سره وي. بیا به ما ته میسج وکړې زه به کور نه در روان شم، 2 او 3 به مې یاران وي، که ګلې وي که باران وي، ماښامۍ به مو روان وي. بیا به ما ته میسج وکړې زه به کور نه در روان شم، 2 او 3 به مو یاران وي، که ګلې وي که باران وي، ماښامۍ به مو روان وي. نو تر څو چې در رسیږو تا بچی وي پخې کړي، نو تر څو چې در رسیږو تا بچی وي پخې کړي، هره خوا به خاموشي وي، اور به بل وي، رڼایي وي، تنهایي وي، تنهایي وي، د اوبو به موسیقي وي. د سیند غاړه ده که نه. نو تر څو چې در رسیږو تا بچی وي پخې کړي، هره خوا به خاموشي وي، اور به بل وي، رڼایي وي، تنهایي وي، تنهایي وي، د اوبو به موسیقي وي. بس لږ ساعت به سره تیر کو، څوک به یاد کو څوک به هیر کو. بس لږ ساعت به سره تیر کو، څوک به یاد کو څوک به هیر کو. لږ به غم نه ځان فنا کړو، ماښامۍ به په خندا کړو، د دې تورو چای به خوند وي، د ماښام به اصل رنګ وي، نه به شور وي نه به جنګ وي، سګرټان به مې قلنګ وي. لږ به غم نه ځان فنا کړو، ماښامۍ به په خندا کړو، د دې تورو چایو د دې تور چای به خپل خوند وي، د ماښام به اصل رنګ وي، نه به شور وي نه به جنګ وي، سګرټان به مې قلنګ وي. لیونی به را پیدا کو، ازلی به یې را پیدا کو، څو شعرونه به ریکارډ کړ چای به وڅکو بیا به ځونو. لیونی به را پیدا کو، ازلی به را پیدا کو، څو شعرونه به ریکارډ کو چای به وڅکو بیا به ځونو. ژوند دی غم به بدلونو، د ډاکټرې کیسه پاتې هغه بله کیسه پاتې، د غزل بیت را په یاد شو، د ازل بیت را په یاد شو، څه ښه وایي انډیواله. د ډاکټرې کیسه پاتې هغه بله کیسه پاتې، د غزل بیت را په یاد شو، د ازل بیت را په یاد شو، څه ښه وایي انډیواله. ماښامه ستا هم لکه ما غوندې بیخي زړه تنګ دی، ماښامه ته هم لکه ما غوندې خفګان وخوړې، زما غمجنې ځوانۍ زه درنه بخښنه غواړم، څه مې په جنګ وخوړې څه مې په ارمان وخوړې. تر عشق مې ناچنګی شو یار ستړی کړمه. څو منټه شو؟ 3 ته مې درته سیټ کو، خبرې مې پکې ډېرې وکړې که نه. د آخر کې هم کټ کېږي یا نه کټ کوي؟ ښځه دا هم پکې ور واچوه پرېږده چې دومره نظم واورېدو. لږ خو زما خبرې مه اورئ ظالمانو، د ویډیوګانې پوره ګورئ. هلکه بیا یې ګوره پرېږدمه دا شعر و شاعري پرېږدمه، دا ټیک ټاک او دا یوټیوب دا هر څه درته پرېږدمه. ډېر په مینه مې شروع کړې ده یوټیوب ته، ما خو شروع نه دی کړې او دا سړی راپسې شله دی. د ده د برکته مطلب دا ویډیوګانې چې دی جوړو را جوړو زحمت باسو. که چېرته مطلب به یوټیوب سیستم وکړی نه شو، سبسکرایب نو واچ ټایم پوره نه شو، پیسې پرې رانغلی نو پرېږدمه یې، صفا خبره درته کوم. او باقي چې دی ستاسو مینې نه مننه، غیر د دې نه چې دی مطلب موږ ته ناز را کړی، مینه م را کړې ده، په هغې باندې موږ سترګې نه پټو. نظمونه شعرونه څومره چې وو هغه به در سره شریکوو. او را روانه خپرونه چې دی که زه وم که نه وم، فضل هدي اکمل صاحب او ورسره چې دی بل ملګری عبدالمعیز به چې دی دا به چې دی داسې ته خپرونې راوالي. سالار کبابي سره به مې یوه مرکه راوالې، یوه به چې دی چای والا سره راوالې کوټوال، درېیمه به چې دی ګرین هارټ کې کیدای شي را سیټ کړو، یوه به واما کې شي. یوه ورځ د بیا چې دی سیند غاړې ته وړم، لکه دا کوم نظم چې اوس ما وویلې همداسې ماحول درته را جوړوم. MP3 ته ترڼه سیند غاړه ماښامۍ سګرټان نه لکه هغه سګرټ ایسي بلیک او ورسره چې دی تورې چای او 2-3 یاران وي. بس دا ماښام درته را جوړوم او بیا هلته چې دی دا شی ریکارډ کوو دوباره ورته. نور چې دی بس همدومره دی، بس ختمې که ګوډ.